جی السلام علیکم. زه یم اکرام او تاسو ګورئ ټیکریک سټوډیو. نن زموږ د ډاپ فوټوشاپ د کورس شپږم کلاس دی. نننی ویډیو چې دا زموږ د سپاټ هیلینګ برش ټول، د هیلینګ برش ټول او د پیج ټول په حواله سره دا چې هغه زموږ سره څه کار کوي، نو هغه زموږ سره دا کارونه کوي. که تاسو لیدلی په تصویر باندې چې کم ډاټ سي، مطلب په مخ باندې کم داغونه وي، هغه تاسو ختمول غواړئ د خپل تصویر کې د فیس نه چې هغه ختمول غواړئ، هغه به تاسو د دې ټولز په مدد سره ختموئ. دا ټول څنګه کارونه کوي دا موږ په نننۍ ویډیو کې چې دی ګورو. یا د هغې نه علاوه که فرض که ستاسو سره داغونه نه یا بل څیز په تصویر کې داسې څه څیز چې هغه تاسو وایئ چې دا دې نه ختم شوی، نو به تاسو څنګه ختموئ د تصویر نه. نو نننۍ ویډیو د هغې په حوالې سره ده، راځئ چې وګورو. خجی تاسو چې کله فوټوشاپ کولاو کوئ نو ستاسو سره ستاسو یو تصویر دی. فار ایگزامپل ما دا یو تصویر اخیستی دی، نو دا تصویر چې دی په دې کې زما سره دا تصویر تاسو وګورئ په مخ باندې دا کم داغونه چې دي، دا داغونه تاسو د دې نه څنګه ختمولی شئ. نو دا زموږ سره چې دی په دې کې زموږ سره دا کم ټولز چې دي، سپاټ هیلینګ برش ټول او هیلینګ برش ټول او پیج ټول، د دې په مدد سره موږ د تصویر نه څه ځای چې زموږ نه خوښ، مطلب دا داغونه دي، دا اوس موږ وایو چې په دې باندې نه په دې مخ باندې، نو دا موږ څنګه ختمولی شو؟ دا موږ داسې ختمولی شو د دې ټول په مدد سره. څنګه؟ راځئ چې وګورو. زموږ سره دا تصویر کولاو دی، بیکګراوند لیر دی. نو زه به څه وکړم چې د دې نه به زه یو ډوپلیکیټ کاپی واخلم. کنټرول جے مې و او یا تاسو دې نه راشئ دا ډوپلیکیټ لیر هم تاسو اخیستی شئ. ما کنټرول جے باندې کلیک کو، زما سره چې دی نو څه وشو چې زما سره د دې نه یو لیر مطلب یو کاپی واخیستی شوه. خجی دا یو کاپی زما سره واغستی شوه. نو زه څه کولی شم چې زه به وکړم چې دا ډاټس چې دا زه ختموم. نو زه به اولنې د دې ځای نه چې کله تاسو په دې باندې لږ ساعت کلیک ونیسئ، دا نور ټول به ستاسو سره کولاو شي. زموږ سره د دې شارټکټ جے دی د کیبورډ نه، تاسو چې جے کله پریس کړئ نو ستاسو سره به دا ټول سیریز دا سلیکټ کېږي. نو اولنې مونږ ګورو هیلینګ برش ټول. ټیک ته سپاټ هیلینګ برش ټول چې دی بیا راځو. هیلینګ برش ټول مونږ ګورو چې دا څه کار کوي. نو دا تصویر دی، دا به تاسو زوم کوئ. دا تصویر ما د کوم ځای نه راغستی؟ دا ما د unsplash.com نه راغستی چې مخکې ما تاسو سره سایټ ویلی چې په دې کې کاپی رایټ فری پکچر میلاویږي، تاسو ځان استعمالولی شئ د پریکټس لپاره، ټیک ته، یا په خپل پروجیکټس کې. نو که تاسو وګورئ په دې ځای باندې دا ډاټ دی، نو دا ډاټ چې دی دا زه ختمول غواړم. نو زه به څنګه کوم چې د هیلینګ برش ټول په مدد سره به زه څه وکړم چې دلته کې کله تاسو څه وکئ چې تاسو د دې ځای نه تاسو به دې ځای نه یو ایریا راواخلئ، مطلب کوم ځای چې صفای هغه ځای به تاسو راواخلئ او په دې ځای باندې به پیسټ کوئ. نو تاسو به د الټ بټن د خپل کیبورډ نه چې ونیسئ، د سپیس خواته چې کوم د الټ بټن وي، او دلته کې به تاسو سمپل یو کلیک وکئ کوم ځای چې ستاسو سره صحیح دی، ټیک ته. او بیا به تاسو راشئ په دې ځای کې به کلیک وکئ کوم ځای چې ستاسو سره، مطلب په کوم ځای کې چې داغ دی صحیح ده، په هغه ځای کې به تاسو کلیک وکئ. نو تاسو به د خوا او شانه صحیح ایریا راخلئ، په دې ځای به یې لګوئ. تاسو وګورئ الټ بټن مې ونیو، کلیک مې وکړو او دلته کې مې کلیک وکړو، دا ځای زما سره صفا شو. دغه شان تاسو چې دی د خوا او شانه به ایریا راخلئ او په دغه ځای باندې کلیک کوئ، نو دا ځای چې دی به ستاسو سره صفا کېږي، ټیک ته. یو طریقه زموږ سره چې دی د هیلینګ برش ټول چې دی هغه په دې طریقې سره کار کوي. د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی نو کم سپاټ هیلینګ برش ټول چې دی نو په دې کې زموږ سره دا سیم کار کوي، خو په دې کې زموږ سره دی د برش ته سایز تاسو د بریکټس په مدد سره وړوکی کولی شئ، یا دې ځای نه هم تاسو وړوکی کولی غټولی شئ، ټیک ته. نو سپاټ هیلینګ برش ټول زموږ سره داسې کار کوي چې دی زموږ سره مونږ چې کوم په هیلینګ برش ټول کې کوم سورس راخلو د الټ بټن په مدد سره، نو په دې کې هغې ته ضرورت نشته دی، ځکه دی په خپله چې دی نو سورس ایریا د خوا او شانه راخلي. مونږ به صرف سمپل کلیک کوو، ټیک ته. سمپل کلیک کوئ
د سپاټ هیلینګ په برش ټول په مدد سره. نو دی به څه کوي چې خواوشانه به ځانه په خپله یوه صحیح ایریا راخلي او هغه ایریا چې دی نو هغه به څه کوي ټیک کوي کوم ځای چې تاسو کلیک کوئ. تاسو ګورئ نو دا به زموږ سره ټیک کیږي. ټیک ده. اوس زه تاسو ته ښیم چې دا تصویر مخکې څنګه و دا تصویر اوس څنګه دی. نو موږ چې کومه کاپي اخیستې وه زه چې دا لیر کله آف کړمه تاسو وګورئ دا مخکې داسې و اوس داسې شوی. دا چې کله تاسو زوم آوټ کوئ تاسو ته به دې صفحه پته ولګي چې یاره په دې کې څه فرق راغی. وګورئ دلته ډېر ډاټس ته ګورئ دا زموږ سره اول داسې و او اوس چې دی موږ د دې نه دا لر کړل نو هغه زموږ سره داسې شو. نو دغه شان د دې په مدد سره د دې ټولز په مدد سره چې دی نو تاسو د دې نه داغونه مطلب د تصویر نه لر کولی شئ. بل زموږ سره پیج ټول دی. نو پیج ټول هم زموږ سره دغه کار کوي چې تاسو څه وکئ تاسو د دې په مدد سره به څه وکئ داسې یو ایریا به سلیکټ کوئ کوم ایریا چې ستاسو سره خرابه ده مطلب په کوم ځای داغونه دي. یا به تاسو سلیکټ کوئ یو سلیکشن به جوړ شي. دا سلیکشن به تاسو په ماوس د لیفټ کلیک په مدد سره ونیسئ او داسې به یې بوځئ کوم ځای چې ستاسو سره صحیح هغې ته. ٹھیک تا. اوس ګورئ تاسو دلته دا داغ دی په دې ځای کې نشته. ما څه وکړو دا داغ مې سلیکټ کو او دلته رالم دې ځای کې مې پرېښودو. نو څه وشو هغه داغ زموږ سره ختم شو. د دې په مدد سره تاسو غټ ځای چې دی هغه هم سلیکټ کولی شئ او داسې راوستلی شئ. دا به ستاسو سره ټیک شي. ټیک تا. دا زموږ سره د پیج ټول کار دی. یوازې دا نو که فرض کړئ ستاسو سره په تصویر کې د دې نه علاوه چې دی نو نور څه مطلب څه څیزي لکه فار ایگزامپل زما سره یو بل تصویر دی په دې کې تاسو ګورئ په دې هلک باندې دا میږي چې کوم ګرځي موږ وایو چې دا د دې لاس نه ختم شوی. نو دا هم موږ د دې ټولز په مدد سره ختمولی شو. څنګه دا ما زوم کو الټ بټن مې ونیو او سکرول مې د ماوس چې دی هغه تاو کو نو دا زموږ سره زوم شو. ټیک ده. اوس ما څه وکړو فرض کا فار ایگزامپل زه د پیج ټول په مدد سره دا یو ختمول غواړم نو زه به څه وکړم د دې به داسې لیفټ کلیک په مې نیولی او دا ماوس به داسې ډریګ کړم د دې نه چارچاپېره نو څه به وشي یو سلیکشن به جوړ شي. دا به زه داسې ونیسم او داسې به یې راولم دې ځای ته. دا ځای زما سره صحیح دی. دلته مې راوست تاسو وګورئ هغه زموږ سره ختم شو. زه دې نه یو ډوپلیکیټ اخلم چې بیا تاسو ته وښیم چې دا تصویر اول څنګه او دا تصویر چې دی دا اوس څنګه شو. کنټرول جے یو ډوپلیکیټ مې د دې تصویر نه واغستو. اوس زه څه کوم چې دلته کې دا مې سلیکشن جوړ کو او دا سلیکشن مې راوستو دې ځیله دا زموږ سره ختم شو. ټیک دی. بل زموږ سره په دې ځای کې دی دا هم موږ ختمول غواړو. تاسو ګورئ چې د دې ما سلیکشن جوړ کو او دلته مې راوستو نو دا زموږ سره ختم شو. ټیک ده. تاسو ګورئ وسې دا اول داسې اوس داسې شوی. نو کوم څیز تاسو سره په تصویر کې ستاسو نه په کار هغه تاسو ختمول غواړئ نو هغه د هیلینګ برش ټول په مدد سره د سپاټ هیلینګ برش ټول په مدد سره یا د پیج ټول په مدد سره چې دی هغه تاسو ختمولی شئ. دا ټول زموږ سره نور کارونه هم کوي. په دې به مختلف پریکټس کوو چې دا مطلب په دې موږ څه کولی شو په تصویرانو کې څنګه کارونه کولی شو. زموږ په را روان مطلب په ایډوانس ویډیوز کې هم په دې باندې موږ ایډوانس څیزونه کوو چې یاره په دې باندې موږ څنګه کارونه کولی شو. نو دا ویډیو وه د سپاټ هیلینګ برش ټول او د هیلینګ برش ټول او د پیج ټول په حوالې سره چې دی باندې مونږ د تصویر نه داغونه څنګه ختمولی شو او انوانټډ څیزونه چې زموږ په تصویر کې نه په کار هغه مونږ څنګه ختمولی شو. نو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې نیکسټ ویډیوز چې دی هغه تاسو ته میلاویږي په اسانۍ سره او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د دې نه څه فایده واخلي او څه زده کړه وکړي. د نیکسټ ویډیو پورې ماله اجازت راکئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.